په بازارونو کې د اختر په شپه باندې ښځې په دې طریقه بدکارۍ کوي. ویډیو راسره تر اخره ګورئ. په دې ویډیو کې درته ټول معلومات د دغه ښځو درکوم چې د اختر په شپه باندې دوی بازارونو ته راوځي او دا رنګ بدکارۍ او غلط کارونه کوي. کتونکو په پنجاب کې به ښځې په بازارونو کې راوتې او دا رنګ بدکارۍ او غلط کارونه به یې پکې کول چې اوس دغه کار زمونږه دې خوا پښتونخوا ته خوم راغلی دی او په بازارونو ته د اختر په شپه باندې دغه ښځې راوځي او دا رنګ غلط کارونه پکې کوي په دغه بازارونو کې او بدکاریانې کېږي. نو کتونکو د دې ویډیو په اخره کې به درسره د دغه ښځو کلیپونه شریکوم چې په دغه بازارونو کې د دوکانونو والا سره کوم په طریقه باندې بدکارۍ کوي او غلط کارونه کوي. دوستانو د اختر شپې ورځې دي او دغه ښځې چې د شپې بازارونو ته راوځي نو دغه کې ډېرې داسې ښځې وي چې غلطې وي او د غلط کارونو لپاره راوځي. کمې ښځو چې ضرورت وي هغوی د ورځې راوځي خپل ضرورت پوره کړي او په حیا عزت کې کور ته لاړې شي. او چې کمې ښځې د دغه بل کار والا وي بدکاره وي نو هغه ښځې د شپې راوځي او ټوله شپه په بازارونو کې ګرځېږي. د هلکانو سره خم لیڼونه اخلي او داسې نور هم غلط حرکات یې کوي چې د دغه دوکانونو والا نه خپله پیده اوچتوي او غلاګانې هم پکې ډېرې ښځې کوي. نو دغه کمې ښځې چې د اختر په شپه باندې بازارونو ته راوځي او سوداګانې بانې کړې وي چې مونږه سودا له ځو او ټوله شپه په دغه بازارونو کې ګرځي نو دوی یوازې سودا له نه وي راوتي. دغه دوکانونو والا سره لیڼونه اخلي او بازار کې کم هلکان یې هغوی سره هم داسې ټچینګ او غلط کارونه ورسره کوي. نو دغه بازارونو والا ته او دغه دوکاندارانو ته دا میسج ورکوو چې خپل خیال ساتئ چې دغه ښځو نه ځان وساتئ. کمې ښځې چې د اختر په شپه راوځي نو دې کې داسې ډېرې ښځې وي چې غلاګانې کوي او داسې پکې شته چې دغه غلط کارونو دپاره راوتې وي بدکارۍ دپاره راوتې وي.